دنهی جوانی ارمانونا جڑوی ما دخپل سمیل ورقومونا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت تر دې ځایه رسېدلی او چې نبی صلی الله علیه وسلم ته وحی وشوه. یو ستر مسئولیت نبی صلی الله علیه وسلم ته په غاړه باندې شو. نبی علیہ السلام د دعوتی مراحلو سره مخامخ شو چې نبی علیہ السلام خپل دعوت شروع کی په مکه کې او د مکې په مجاوره سیمو علاقو کې. نبی علیہ السلام ته د سورة العلق اولنی 15 آیاتونه راغلل او بیا تر ډېرې زمانې پورې دا وحی ولاړه وه چې هغې ته د فترت زمانه وایي، فترت الوحی. ای کې اختلاف د علماو موږ ذکر کړی و چې څومره زمانه وحی ولاړه وه، خو لږ وخت د وحی ځنډېدلو. نن په دې باندې خبره کوو چې نبي صلی الله علیه وسلم ته وحی راتلله، په کوم شکل باندې وحی نبي صلی الله علیه وسلم ته راتلله، په کومه طریقه باندې به د جبریل له خوا نه د الله له جانبه یو خبر راته نبي صلی الله علیه وسلم ته. د دې مختلفې طریقې وي. یوه طریقه د هغې نه د خوب وه. نبي صلی الله علیه وسلم ته په خوب کې هم وحی کېدله. په خوب کې به هم ورته دا ویل کېدل چې دا عمل داسې وکړه او امت ته دا خبره داسې وړاندې کړه. د دې وجه نه حدیث کې راځي نبی علیہ السلام ینام عینای ولا ینام قلبی، زما سترګې ودې کېږي لیکن زما زړه نه وده کېږي. د دې وجه نه انبیاو باندې احتلام هم نه راځي. عام انسانان چې خوب کې احتلام پې راځي. د انبیا علیهم السلام په خوب باندې اودس هم نه ماتېږي چې د عامو انسانانو ماتېږي. چې دا خصوصیت د انبیاء علیهم السلام دی. نو په خوب کې به نبی علیہ السلام ته خبره ویل کېدله چې دا داسې وکړه. بله خبره دا ده چې جبریل علیہ السلام به کله کله راغی او په زړه کې به نبی علیہ السلام ته یو خبره واچوله. دا دویمه طریقه وه. لکه حدیث کې راځي ان روح القدس نفث في روعي إن النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله. دا وایي چې روح القدس جبریل علیہ السلام ته وایي د زما په زړه کې واچول، یو خبره په زړه کې به ورته واچوله چې هیڅ کله به یو انسان وفات کېږي نه تر دې پورې چې انسان هغه خپل رزق مکمل کړي، کوم چې د انسان ته په دنیا کې ورکولی شي. یعنې انسان لکه څرنګه چې دنیا کې د رزق پسې ګرځي، د انسان پسې خپله انسان د رزق پسې ګرځي، دا رزق اصل کې د انسان پسې هم ګرځي. انسان ته په دنیا کې دا ویل شوي دي که نه چې ته به دومره ژوند کې، دومره ستا دپاره خوراک دی، دومره ستا دپاره څښاک دی او دومره دا او دومره دا دی ستا دپاره. دا هر څه د انسان دپاره شته. نو دا هم یو قسم و جبریل به راته د نبي علیہ السلام په زړه کې به یو خبره اچوله، هغه به هم وحی وه. بل شکل د وحی دا هم و چې کله کله به جبریل علیہ السلام راغی. یو مشهور صحابي دی دیحیة الکلبی رضی الله عنه، د دې په شکل کې به هم کله نبی صلی الله علیه وسلم راته
چې دا یو ښایسته شکل والا صحابي و او د دې په شکل کې نبی علیه السلام ډېر راته لکه مشهور روایت دی جبرئیل علیه السلام یو ځل راغی نبی علیه السلام نه 5 شپږ پوښتنې وکړې سپینې جامې وې تور ویښتان یې و د سفر اثرات پې نه ښکاره کېدل د نبی علیه السلام مجلس کې کېناست نبی علیه السلام پوښتنې کړي دي بېرته تللی دی صحابه کرامو ته نبی علیه السلام وایي دا جبرئیل علیه السلام و هغوی چې ورپاسېدل چې سړی وګوري سړی نشته بیا تللی دی نو نبی علیه السلام ته په مختلفو طریقو باندې دا وحی چې ده دا ورته راغلی ده څلورمه طریقه هم دا هم ده چې جبرئیل علیه السلام کله په خپل شکل کې نبی علیه السلام ته ځان ښکاره کړی دی او سیرت نه معلومیږي چې دا کار 2 ځله شوی دی سورة النجم د آیاتونو نه هم معلومیږي یعنې په خپله نبی علیه السلام ته جبرئیل په خپل هغه ملکي شکل کې هم ځان ښکاره کړی دی 5مه طریقه دا هم ده چې کله کله به وحی وه جبرئیل السلام به وحی راوړله خو داسې یو اواز به راته سلسلة الجرس د ټالۍ د زنځیر یو اواز غوندې به راته چې دا حالت به په نبی علیه السلام ډېره سخت و په ژمي کې هم په نبی علیه السلام باندې خولې را روانې وې تکلیف به نبی علیه السلام ته ډېر زیات ورکو لکه اثر نه معلومیږي چې زید بن ثابت رضی الله عنه وایي چې یو ځل نبی علیه السلام ته وحی کېدله او د نبی علیه السلام دا خپه چې وه ځینې حصې زما په خپې د پاسه وه و زما د وجود ته ډېر زیات زور ورکو دومره زور یې ورکړم لکه زما خپه ماته شوله په همدې وخت کې نبی علیه السلام ته وحی کېدله حتی کله کله به نبی علیه السلام نه بېهوشي غوندې راتلله ځکه یو درون کلام د الله تعالی له جانب په ده باندې به راته دارنګه یو بل قسم وحی هم ده چې نبی علیه السلام اسمانونو ته تللی دی هلته ورته وحی شوې ده د معراج په سفر باندې چې نبی علیه السلام ته لمونځونه ورکول شوي دي احکامو سره نبی علیه السلام مخ شوی د نوو احکامو سره دا هم 6م قسم د وحی جوړیږي بل یو قسم وحی دا هم ده چې الله تعالی مخامخ د ځینې انبیاو ته وحی راوړی ده لکه د ادم علیه السلام موسی علیه السلام سره الله تعالی خبرې کړي دي نبی علیه السلام ته هم وحی شوی لیکن مخامخ د سترګو لیدل دا نقل نه دي فاوحى الى عبده ما اوحى دارنګه ځینې علما 8م قسم د وحی هم ذکر کوي چې کله کله داسې هم شوي چې الله تعالی را مخامخ شوی خپل بنده ته وحی کړې ده لیکن دا خبره کمزوري ده خلاصه دا ده چې وحی تقریبا په 8 شکلونو باندې نبی صلی الله علیه وسلم ته دا وحی شوی ده او ښکلی کلام به د الله له جانبه په نبی صلی الله علیه وسلم باندې دا نازل شو او دا به راغی نبی علیه السلام باندې به چې کله وحی راله او کله چې دا وحی سلسلهوار طریقې سره همداسې شروع شوه د نبی علیه السلام په ژوند کې مؤثر یو بدلون راغی ځکه یو اثر کې راځي چې خدیجة الکبرا رضی الله عنها یو ځل نبی علیه السلام ته ویلو چې زما څنګ ته راشه چې لږ راحت حاصل کو نبی علیه السلام ورته وایي چې لقد ذهب ایام النوم والراحه د خوب او د راحت ورځې لاړې ځکه د نبی علیه السلام دعوت شروع شو نبی علیه السلام دعوت دا په 2 مرحلو باندې دی یو مکی دعوت دی یو مدنی دعوت دی مکی دعوت د نبی علیه السلام په یو شکل دی مدنی دعوت د نبی علیه السلام په بل شکل دی مکی دعوت کې ډیر تکلیفونه ډیر مشکلاتو ځکه هغه خلک چې هغوی په کلونو په کفر په شرک رسمونو رواجونو د حلال د حرام تمیز نه و په دې کې دا خلک رالوی شوي بوډاګانې شوي و پکې خبرو منلو ته به خلک تیار نه و په دې کې د ډیر مشکل سره مخ کېدل او نبی علیہ السلام الله تعالی تمام انسانیت ته راولېږه دې کې عرب داخل دي عجم پکې داخل دي انسانان پکې داخل دي پیریان پکې داخل دي
ټول انسانیت ته الله تعالی نبی علیہ السلام د لارښود د ښوونکي په شکل باندې راولېږه. نو دا یو ستر کار دی. د دې کار دپاره الله پیغمبر انتخاب کړ. 10 کاله بیا د نبی اسلام دوره د مدینې ده او 13 کاله دوره دا د مکې ده او امتحانات هم پې ګران سخت امتحانات رالل، ځکه د مکې دور چې دی دا سخت دی. څومره چې یو بنده اوچت وي، الله ته ډیر محبوب وي، الله ته ګران وي، دې بنده باندې امتحانات ډیر راځي. د ځمکې په سر باندې اوچت انسانان د انبیا علیهم السلام دي، خو ګوري په انبیا امتحانات ډیر راغلي. یوسف علیه السلام امتحان وګورئ، د ابراهیم علیه السلام امتحان وګورئ، دارنګه د هغې وروسته د موسی علیه السلام دعوتي امتحانات وګورئ، تکلیفونه وګورئ، د آخري پیغمبر سیرت مطالعه کوئ. ځکه حدیث کې راځي اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. په خلکو کې سخت مصیبت والا امتحان چې راځي د په انبیاء راځي. اشد الناس بلاء، سخت په امتحان کې څوک دي؟ د انبیاء دي. د هغه نه وروسته څومره په چا کې ویره وي، تقوا وي، ایمان، یقین د چا برابري، په دې انسان باندې تکلیفونه ډېر راځي. لکه و اثر نه معلومیږي یبتلى الرجل على حسب دینه فإن كان في دینه صلبا اشتد بلاؤه. څومره چې په انسان کې ایماني قوت دي، دغه برابروالی، د دې انسان امتحان د الله لخوا ډېر سخت دي. تکلیفونه په انسان باندې به ډېر راځي، لیکن د تکلیفونو په مقابل کې الله ولې څه ورکوي. تاسې ګورئ چې کله زرګر د سرو زرو نه څنګه رامنځته کېږي. زرګر په دې کې اور ورته بلوي، ټکوي د ډېرو ټکونو نه وروسته، د اور نه وروسته، د هغې د ځګونو پورته کېدو نه وروسته ډېر څه د هغې نه جدا کوي، ترتیب ورکوي او د هغه نه وروسته سره رامنځته کېږي. یو قیمتي کالی د هغې نه وروسته رامنځته کېږي، د ډېرو تکلیف نه وروسته. تاسو ګورئ خلک یو مریض ډاکټر ته وړي، دې مریض ته ډاکټر ستنه کوي، دا مریض چغې وایي، دا مریض جاړي، اړې په تکلیف کې دی، خو ډاکټر بیا هم وله ستنه کوي. دا ډاکټر ته هم کنځلې کوي، د ډاکټر خلاف ورمني کوي، مخالفت هغې سره هم کوي، هغه ورته نرمه لهجه استعمالوي. انبیا همداسې خلک دي. قومونو ته راغلل، قوم جنت ته رسوي، دا قوم نه پوهېږي، قوم د هغې سپکاوی کوي. دغې ماشوم له چې دا ستنه کېږي، دا ستنه دې له فایده رسوي. انبیا به کله خبره کوي تله به سخته وي، لیکن دې کې خیر وي، دې کې ستا دپاره فایده ده، لیکن دا کس په دې نه پوهېږي. کله ماشوم ته خپله مور ګولۍ ورکوي او ګولۍ ترخي، ماشوم چغې وایي، جاړي، لیکن مور بیا هم د ډېر رحم سره ترخي ګولۍ او هغه شربتونه چې ډېر ترخه شربتونه دا هر څه ورته ورکوي. دا ولې چې دا دې ته فایده رسوي. نو مؤمن انسان د مصائبو سره به مخ کېږي. څومره چې د ایمان دی، څومره چې د کې تقوا ده، د الله نه ویره ده، دا به د ټولو حالاتو سره مخ کېدلی شي. مکه مکرمه کې چې نبی علیه السلام دعوت شروع کوي، 3 کاله نبی علیه السلام پټ دعوت چلولی. هغې له الدعوه السریه وایي د سیرت په کتابونو کې. 3 کاله د نبی علیه السلام دعوت پټ دی. سوال دا د نبی علیه السلام پټ دعوت ولې کوي؟ دا خو د الله حق دین دی او همدا نبی علیه السلام الله بچ کوي د خلکو د ضرر نه، هېڅوک هم څه نشي کولی. خو نبی علیه السلام بیا هم 3 کاله پټ دعوت چلولی دی. د هغې کې وجه دا ده چې دلته د مکې ماحول او محیط دا ډېر بدل دی او دې ته ویل کېږي الحکمه فی الدعوه. په دعوت کې حکمت، ځکه یو سړی د هر څه نه خبر نه دی، ته یو مسله وله کې د دین یو حکم مسله وله بیانې، د عقیدې یوه خبره وله کې، پکار ده چې ډېره په ښه لهجه په شکل هغه انسان ته وشي. 3 کاله پټ دعوت دا په داخل د مکه مکرمه کې روان دی او په دې کې الله تعالی ځینې انسانانو ته بس هدایت کوي او ځینې انسانان همداسې په حالت د جهل کې ورسره پاتې کېږي. نبی علیه السلام پټ دعوت روان دی په اخلاقو باندې، د ملګرو سره په پټه مخفي شکل په ناستو باندې. حکم انسانان چې په کې اخلاق ښایسته وي، الله اکثرت اسلام کې داخل ور نصیب کوي. څومره چې انسان شدید کافري د کفر کې همیشه پاتې کېدلی شي، څومره چې انسان د مسلمانانو سره نرمي کوي، ښه رویه کوي، ښه چلن کوي،
د الله د خوا نه ورسره عاوندی شي توفیق الله دې ورته ورکړي. ځکه د قرآن کریم د ایتونو معلومیږي الله یجتبی الیه من یشاء ویهدی الیه من ینیب. او د امام بخاری رحمه الله مشهور روایت دی خیارهم فی الجاهلیه خیارهم فی الاسلام اذا فقهوا. د جاهلیت چې کوم سرداران او غوره خلک دي دا په اسلام کې مشران خو چې کله دوی فقاهت په دین باندې حاصل کی نو الله تعالی د انسانانو نه کوم انسانان دی خپل لارې ته خوښوي هغه انسانان الله تعالی خوښوي چې په کوم انسانانو کې څه نه څه اخلاق موجودي د هغوی ناسته ښایسته وي د هغوی ولاړه ښایسته وي د هغوی رویه ښایسته وي په داسې انسانانو باندې الله تعالی رحم کوي. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله 3 کال دعوت چلی د 3 کال دعوت نه وروسته چې کله 4م کال شروع کیږي دعوت هم میداني کیږي او نبی علیہ السلام مختلفو علاقو ته خپل ملګري لیږل د دعوت دپاره. یعنی 13 کاله مکه کې دعوت شوی خو 3 کاله دعوت سری دی د هغه نه وروسته دعوت جهري شوی دی او مختلفو طرفونو ته نبی علیہ السلام خپل ملګري لیږلي دي د دعوت دپاره. اولین هغه فرد اولین هغه شخص چې په اسلام کې داخل شوی دی او په نبی علیہ السلام ایمان راوړی هغه یو زنانه ده خدیجة الکبرى رضی الله عنها چې د مؤمنانو مور ده د نبی علیہ السلام اولین بیبي ده. اکثرت د دین خدمت او اکثرت په اسلام کې مخکې تلل د فقراو کمزورو غلامانو خلکو کړی دی. دا د نبی علیہ السلام بیبي ده او په نبی علیہ السلام ډېره ګرانه وه. نبی علیہ السلام د ده د وفات نه وروسته د نورو بیبیانو په مخامخ به هم کله کله د دې نوم اخیسته او دا به ویل چې خدیجه کانت کذا و کذا خدیجه خو داسې داسې ښځه وه. سره د دې زنانه کله کله به یو بل باندې غیرت هم کوي. عایشې صدیقې به مولا کله کله ویل دا مونږ نور نه یو خو نبی علیہ السلام به هم د خدیجې نوم اخیسته. خدیجې باندې نبی علیہ السلام بله بنه ګور نه ده کړې. نور بیبیانې نبی علیہ السلام سره ملګري کړي لیکن د خدیجة کبرا سره نبی علیہ السلام بله زنانه نه ده ملګري کړي. د خدیجة الکبرا نه د نبی علیہ السلام ټول اولاد پیدا شوي غیر د ابراهیم نه چې هغه د ماریا قبطیه نه پیدا شو چې کوم د حبشو بادشاه ورته رالیږلې وه. خو همیش دپاره کمزوري خلک غریب خلک فقرا خلک په اسلام کې داخلیږي او هغه ځورېږي. فرعون چې د نړۍ مشهور ظالم جابر تیر شوی په هغه وخت کې د خپله ښځه سمیه شهیده کړله. دارنګه د ده کور ته زنانه به راتلله خادمه ماشته هغه شهیده کړله زامن یې د ذبحه کړل خپله دا شهیده کړه په ډېر ظلم وحشت په شکل باندې. یو اثر کې دا امر دی چې جبریل علیه السلام نبی علیه السلام ته راغی او ورته وویل چې الله له جانبه سلام کو په خدیجة الکبرا رضی الله عنها باندې. د انسانانو ته الله فوقیت او ترقي په همدې ورکوي چې دوی کې خپل جهد موجودي او د الله نه ویره پکې ایمان پکې الله تعالی ځکه د انسانانو ته ډېره ترقي ورته ورکوي. نو خدیجة الکبرا اولینه هغه زنانه ده چې د الله تعالی په اسلام کې داخله کړې ده. دارنګه یو مشهور صحابي دی ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا په نارینهو کې اولین هغه انسان ده چې دا په اسلام کې داخل شوی دی. دا د نبی اسلام د جاهلیت د دور نه هم ملګری دی. دا داسې انسان او سیرت کې راځي چې رنګی رنګی ګیره وه او شکل نه کمزورې انسان یې وجود د غوښه کمه وه سپین انسانو د شکل نه رنګ نه تک سپینو جوړې جوړې سترګې وي. د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د نبی علیہ السلام نه تقریبا 2 کاله دا کشر او د دې لور عایشه صدیقه رضی الله عنها د نبی علیہ السلام بیبي ده چې د 9 کالو په عمر نبی علیہ السلام سره واده کړی او کله چې نبی علیہ السلام وفات شو عایشه صدیقه د ابوبکر صدیق لور 18 کالو چې بیا کونډه شوله. ابوبکر صدیق رضی الله عنه د صدیق ویل کېږي په همدې وجه ورته ویل کېږي دی په اول دعوت کې خبره منلې ده. نبی علیہ السلام ول خپله خبره کوي هغه هېڅ قسم انکار ونه کړ او ډایرکټ د خبره ومنله. د دې وجه نه حدیث کې راځي چې ما عرضت قولي على احد الا كانت له قدوه الا من ابي بکر
ما چې هر چا ته دا خبره منلې ده، هر چا لږ تردد شک انکار کړی غیر د ابوبکر صدیق رضی الله عنه نه، چې د هیڅ قسم انکار ونه کړ او د دستی دا خبره ومنله او دی ویل چې انت رسول الله حقا، انت رسول الله حقا، ته د الله تعالی رښتونی رسول او دا کلمه یې ولوستله، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، او په اسلام کې داخل شو. یو اثر کې راځي چې یو ځل عمر رضی الله عنه او ابوبکر صدیق رضی الله عنه په څه خبره سره لانجه وکړله. لانجه چې کله وکړه نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه داسې انسان چې ډېر نرم طبیعته انسان په قضیه کې عمر فاروق صاحب ته په غوسه شو. د هغې نه وروسته ابوبکر صدیق رضی الله عنه عمر فاروق صاحب ته وایي چې ما ته بخښنه وکړه، ما تا باندې غوسه وکړله. هغه ورته وایي هېڅ کله زه تا له بخښنه نه کوم. ویل ښه ډېره خواري پې وکړله خو ورته وایي چې تا له بخښنه نه کوم. د هغې نه وروسته ابوبکر صدیق رضی الله عنه لاړ د نبي علیه السلام څنګ ته لاړه او نبي علیه السلام ته یې دا قضیه وړاندې کړله. ویل ښه وروسته عمر فاروق صاحب همدې مجلس ته راغی. نبي علیه السلام د عمر فاروق صاحب نه مخ واړو په دې خاطر چې دی ول وښودله چې تاسې دا څنګه خفه کوئ، دا انسان تاسې ولې خفه کوئ. او نبي علیه السلام دې ملګرو ته ویل چې هل انتم تارکون لی صاحبي، تاسې ما ته د یو ملګري پرېږدئ که نه پرېږدئ، یعنې زما دغه یو ملګري دا پرېږدئ که نه پرېږدئ. د هغې نه وروسته ابوبکر صدیق رضی الله عنه نبي علیه السلام ته وایي چې یا رسول الله لانا كنت اظلم، وایي د الله رسوله ظلم پې ما کړی، مطلب یې دا دی چې تیزه خبره تیزه لهجه ما استعمال کړې ده. خو نبي علیه السلام ور دې په سر باندې ودرېده، سره د دې چې تمام صحابه کرام جنتین دي، غوره خلک دي، ډېر زیات فضایل صحابه کرامو ته د الله تعالی ور نصیب کړي دي، ور په برخه کړي دي ورته. د دې وجه نه علما دا خبره کوي چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د صحابیت نه هېڅوک انکار نشي کولی. دا ځکه چې د ده صحابیت قرآن کریم باندې ثابت دی، اذ یقول لصاحبه لا تحزن. دا د نبي رسم د غار ملګری، د نبي رسم د سفر ملګری. د عمر فاروق رضی الله عنه همیشه د ده سره دا مسابقه وه، دا به اراده وه چې څنګه مخکې شي د خیر په کارونو کې. لیکن دا یو عجیب انسان و. علما یو وجه د دې د اسم کنیم وایي ابوبکر. ځینې علما خو دا وایي چې بکر په عربۍ کې اوښ ته وایي، نه د اوښان ساتل ځکه د ابوبکر وایي. ځینې تاریخ والا وایي چې بکر دی او زوی د ماشومتوب کې مړ شوی دی ځکه ده ته ابوبکر وایي. والله اعلم. ځینې وایي دا بکر تبکیر نه تبکیر د وختوالي ته ویل کېږي. دا په هر کار کې به اول و، هر کار کې دا مخکې تلونکی و ځکه ده ته ابوبکر صدیق ورته ویل کېږي. یو اثر کې دا هم شته چې یو ځل ابوبکر صدیق رضی الله عنه نبي علیه السلام ته یې ویل چې ای د الله رسوله د اسلام ټول 360 ښه خویونه خصلتونه د اسلام دي. ایا داسې انسان به څوک وي چې په یو انسان کې دا 360 خصلتونه د خوبیانې راجمع شي او په دې 360 خوبیانو کې چې یو خوبي په انسان کې راجمع شي جنت ته رسوي. خو ابوبکر صدیق رضی الله عنه نبي رسول الله پوښتنه کوي چې د الله رسوله داسې هم کوم انسان چې دا ټولې خوبیانې پکې الله تعالی جمع کړي. نبي علیه السلام ورته وایي چې قد جمع الله لك ذلك جمعا، دا ټول الله تا کې جمع کړي دي. د دې وجه نه مؤمن ته دا مناسبه ده که نارینه که زنانه ټولې خوبیانې ځان کې جمع کول. لکه د مثال په طور د 5 وخته مونځونو پابندي دا اوس یو خوبي ده په انسان کې موجود دی. ډېر خلک د مونځ کوم پروا نه لري که مونځ وښه که ونه که. دویم زکات ورکول کال په کال، در باندې فرض شي ورکول. د پټي نه دې څه راپورته شوي څه که چې زکات عشر ورکول. حج در باندې فرض حج کول. اقتصاد دې ښه دی په فقراو، په محتاجو، په غریبانانو، په ګاونډیانو، په دې خلکو باندې روزانه صدقه کول، ښکلي اخلاق استعمالول. ځینې انسانان د بزرګۍ د تقوا خبرې ډېرې کوي لیکن بیا هم هغوی خوله داسې چې همیشه د ورځې 20 خفه کوي. د خپلې خولې صحیح استعمال کول. د دې وجه نه نبي علیه السلام ته یو کس راځي که ورته وایي چې اوصني ما ته وصیت وکړه
نبی علیه السلام ته چې لا تغضب، غصه مه کوه. نو ښکلي اخلاق دا یې ښه صفت دی. جنازو ته تلل، د مریضانو پوښتنې کول، نفلي روژې کول، نفلي روژې نیول، د سبا د ماښام اذکار لوستل، د هر لمانځه نه وروسته او مخکې چې کوم ادعیه نقل دي هغه لوستل، دې ته ویل کېږي ښه خصلتونه. دا ښه خصلتونه الله تعالی ټول په دې انسان کې راجمع کړي وو. مشکات کې ورته دا راځي په مناقب د صحابه کرامو کې چې یو ځل عمر رضی الله عنه او بکر صدیق ته ویلي چې تا په غار ثور کې 3 شپې کړي د نبی علیه السلام سره، او زما د ژوند د نیک اعمال والا او دغه یو شپې د اجر دې ماته راکړه. خلاصه د دې خلکو هڅه چې وه دا ډېره زیاته وه، د الله نه ویره د دې انسانانو دا ډېره، او د الله دپاره عمل کول دا په دې انسانانو کې ډېر زیات موجود و. د کوم صحابي د ژوند حالت انسان مطالعه کوي چې د هر صحابي د ژوند حالت انسان مطالعه کوي، انسان ته پته لګي چې دا د اخلاص نمونه وه، او دا صحابي د تقوا نمونه وه، دا د تزکیې د نفس نمونه وه، او دا ښه مجاهد، او دا ښه مبارز، دا ښه تقي انسان، او دا ښه عفیف انسان. ټول صحابه کرام علی هذا القیاس چې کله انسان یې ولولي، خاص کر هغه صحابه کرام چې کوم مکه مکرمه کې ډېر تکلیف به خلکو ورکوه، اکثرت به د هغې نه ابوبکر صدیق نه آزادول. د دې په دعوت باندې ډېر زیات مسلمانان دا په اسلام کې داخل شوي دي. په راتلونکي درسونو کې به انشاءالله په دې باندې خبره کوو چې کوم صحابه کرام د خدیجة الکبرا رضی الله عنها او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه وروسته په اسلام کې داخل شوي دي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه اجمعین. بدو کی وار کی جرم رور کوي او خور بدو کی وار کی ولی پیغلو باندې کیږي د ظلمونه ژړوي ما د خپل سیمې لوړ قومونه